حاجي صاحب محترم، تاسو راته وایي لکه مخکې ما پوښتنه وکړه په سرخرود کې دلته کوم زراعت ډیر کیږي، مثلا کوم میوه ډیره کیږي، یا مثلا په غلجاتو کې غنم جوار چې دلته ډیر کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې ستاسو راتګ ته درته هرکلی او خوش آمدید وایم. خدای م هرکله راولی. د سرخود ولسوالۍ ولسونه تقریبا 15% خلک چې دي په زراعت باندې مشغول دي، او دوی عمده زراعت چې دی غنم دی، جوار دی، وربشه دی او وریجې دي. اوس په دې وختونو کې دغه سبزیجات هم رواج شوي دي، دا خلک دا سبزیجات هم کوي، باغداري هم کوي، خو باغداري دومره نشته دی. او دغه خلک چې دی دغه پنبه دی، جوار دی، ما درته مخکې ویلی، نور د سرخود ولسوالۍ پکله هم هغه صاحب درته معلومات درکړو. خو راغلو په دې کې چې مخکې د دې ملک صاحب نه تاسو پوښتنه وکړو چې تاسو د حکومت نه څه غواړئ، د دولت نه څه غواړئ. مونږ اول د سرخود په سطحه د اوسني حکومت او نظام نه دا غواړو چې سرخود ولسوالي باید یو زراعتي ولسوالي شي، زراعت ته ډېر زیات توجه وشي، چې د سرخود ولسوالۍ باید د ولسونه د زراعت له نګاه نه خودکفا شي. بیا په ټول افغانستان کې مونږ غواړو چې په افغانستان کې زراعت ته باید ډېره توجه وشي، ځکه که یو مملکت زراعت ونه لري هغه صنعت نه لري، چې هغه صنعت ونه لري بیا هغه اقتصاد نه لري، چې هغه اقتصاد ونه لري هغه هېڅکله بیا ترقي نشي کولی. نو که چېرته د اوسني نظام نه خواهش کوو که چېرته دوی دغه زراعت ته توجه وکړي، نو موږ بیا دغه د تاجکستان، ازبکستان او ارمنستان او فرض مثال پاکستان دغه زراعتي محصولات ته بیا ضرورت نه لرو. موږ باید د زراعت له نګاه نه خودکفا شو، او دغه پخوانی سیستم د زراعت چې دی که نه دا فرض مثال عرفي زراعت و، اوس غواړو چې دا ماشیني زراعت شي، عصري زراعت شي، چې زموږ خلک په دغه کارونو باندې مصروف شي. او د یو خانه خو بس موږ خودکفا کېږو، د بل خانه کېدای شي پیداوار زیات شي او زموږ صادرات هم زیات شي. لکه غنم لکه په 1950 کال او 1950 کال کې افغانستان کې دومره غنم وشو چې بیا خارج ته ولېږل شو. موږ د اوسني نظام نه دا خواهش کوو چې فقط د زراعت ته ډېر زیات توجه وکړي، چې د افغانستان خلک د زراعت د نګاه نه خودکفا شي. حاجي صاحب محترم، دلته هم ستاسو تر غاړې به ووایم، ځکه چې دلته ډېری خلک مثلا اوس وخت کې مثلا غریبي ډېره زیاته شوې ده. دلته د موسسو د خوا نه تر اوسه پورې مرسته شوې ده، کومکونه شوي دي، که شوي چاته شوي، کومو خلکو ته رسېدلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د تاسو نه ډېره مننه کوو چې تاسو په دې کلو قصباتو په دې ځایونو باندې ګرځئ او زموږ د خلکو پوښتنه کوئ، زموږ یو غږ چاته رسوئ. تاسو نه ډېره زیاته مننه. زموږ د دې کلو په حساب باندې چې دغه موسسې راغلي دي، یعنې موږ ترېنه ډېر راضي ځکه یو چې هغه چاته خدای ورکړې ده هغه خو ته یې ورکړې ده، خو ډېر زیات د غریبو او نادارو خلکو سره دوی کومکونه کوي. نو دا زموږ ملک ده، دلته موږ استوګ نه کړې ده، دلته موږ لوی سوي یو، په موږ باندې ډېر رقم هغه راغلي دي، خو الحمدلله را باندې تېرېږي او تېروو به یې تر څو چې ژوندي یو. بالکل. حاجي صاحب که راته ووایې چې په سرخرود کې مخکې ملک صاحب ویلی چې دلته تقریبا تر 9 لکو کسانو ژوند کوي، یاره د 9 لکو کسانو څخه به هم ډېر زیات وي. دلته یوه عمده ستونزه په کوم ځای کې ده چې تر دې اوسه پورې نه ده حل سوې، هغه ستونزې ته لاسرسی نه ده سوی، حکومت ورته نه دي کتلي دغه ستونزو ته، او تر دې اوسه پورې دغه ستونزې حل نه ده پیدا شوی؟ ستونزې خو انجینر صاحب محترمه ډېرې زیاتې دي، خو غټه ستونزه زموږ د اوبو ستونزه ده، چې زموږ فصلونه، زموږ جایدادونه د اوبو د لاسه به دلته مخکې زموږ یو ورور ویلې چې زموږ په ځای کې بګني کېدل، شولې به کېدلې، پنبه به کېدله، غنم به ښه غنم کېدل، جوار به کېده، هر څه به کېده، خو د اوبو د لاسه د موږ بلکله نور هر څه خراب دي. اوبه نه لرو، د الله د خوا نه هغه ته اوبه بندې شوي، دا د الله د خوا نه ده. که موږ باندې الله مهربانه شو نو خدای به اوبه هم راته پیدا کړي، هر څه به وکړي، خو دا ډېر وخت کېږي چې موږ د اوبو د لاسه ډېر سخت په تکلیف یو. داسې کوم بند دلته وجود نه لري چې کوم بند وي د اوبو، مثلا داسې کوم چې جوړ شوي وي چې خلکو ته اوبه ورکړي؟ موږ داسې یو ځای لرو چې دغه وړه ګله په نامه باندې چې ډېر وخت یې دې فیصله سوې وای چې دا لاره به داسې وشکو او سرخود ته اوبه ورکړو، مګر هم دغه موږ دغه ځای لرو چې دغه موږ ته جوړ شي، انشاءالله چې ټول سرخود ته به اوبه ورکوي، او تر ډېرو ځایو پورې عین تر هغه چاپیارو دغه ځایونو پورې دغه نیر خلکو ته اوبه ورکولی شي. ډېره زیاته مننه کوم صاحب، الله دې خوشحاله لري. انشاءالله چې ستاسو غږ به چارواکو اورېدلی وي، او انشاءالله ستاسو د اوبو غم به وخوړل شي. الله مهربانه څه کله باران نه وشي، انشاءالله هر څه وشي. او تاسو ته به د خپل یو څه ووایم چې دا به نشر کوي. مهرباني راته وایي، مهرباني صاحب، دا خو ولا خوند وکړي چې تاسو یو شعر راته وایي. بسم الله الرحمن الرحیم.
په کوم ملک چې سپوږمۍ ته ځي انسان په کوم ملک چې سپوږمۍ ته ځي انسان دا انسان به منور وي په جهان په کوم ملک چې د علم څراغ بل وي په کوم ملک چې د علم څراغ بل وي خپل وطن شي هر سړي ته ګلستان علم خو ډېر برکتي شی دی. بالکل الحمدلله دغه د علم برکت ده چې زه یو ناچیزه علم لرم دغه شعر و شاعري ته مې مخه کړې. مهرباني صاحب. په کوم ملک چې د علم څراغ مړ شي په کوم ملک چې د علم څراغ مړ شي خپل وطن شي هر سړي ته قبرستان که صحیح معرف پیدا شي په کوم ملک که صحیح معرف پیدا شي په کوم ملک دا فضا د یوې منډې دی میدان دورانه په کوم ملک چې علمیت او پوهه نه وي دورانه په کوم ملک چې علمیت او پوهه نه وي په وحشت کې به دا ملک نشي ودان. سرخرود ولسوالۍ ده نو حاجی صاحب خوب است ان شاء الله بخیر هستی؟ خوب هستیم بیخی. چی کاش کردی حاجی صاحب؟ پالک است. از پالک کردی چیز دیگه زیاد هستی؟ کاکاو شمکه او کا خیل است. خب ما امیر میگه کا زیاد است داشت نه؟ پیچاق خیل است پیچاق داره پیچاق میبینی؟ پیچاق است ایکو. خب علی چرا تو چرا کا زیاد است دی؟ ای پتی کمزور بود. پتی کمزور بود کابل سه زیاد شد. حتما کود زیاد دادی. کود لذیباتی که پاک شد کود چی میزنی اسپارو. خو حالا خود دیگه پاک کردیم یک خطر. یه پاک شد که پاک شد پارو میزنیم سه کی بلند میکنیش. یعنی میاد تو بازین چلا میکنی که دیت وقت کودی میدی که یک دفعه. میشه چلاسو یک تازی گفته بود پیشک گفته بودش نه. پیشک بود دیگه تازم ما خوشی که ما پارسی خواه گفتم. فارسی بود. میگه در دشت لاداری تازی سگه لاداری یا علا چل ما که چل میکنیم تازی هم سزو چل میکنه نه. چلی در دشت لاداری تازی گفته بود که ما در 2 قدم میگه گز و میدان. یکی گز و میدان لاده یه وقتی درخت خود نشانی کرده بوده نه. تازی که علیه میگه خیز که درخت باش میاو صدا میکنه که تازی زور هم نشان میده که من از پیش گریختم در درخت بالا شدم. دیگه حالا در شی چلس. حالا می چلس اینا که بازی بوته میشینی با چل کار میکنی بوته پیش زدن نمیشه. این چلس یا بی چلس. هر کار چلو هر کار داره. چلو نرسه کلیش. یه میک پتی چقدر پالک میکنه؟ این دیگه خواله پتیه گفت دیگه حالا ما چی بگیم که یکم میکنه که بس نکنه ما دروجر میبریم. زیت بازار دیگه و باز دیگه ما نمیفهم که یک پتیه که نال پایو میزنه گیده شیخ خمی کنی 10 روپیه سودا میکنی یا 20 روپیه اگر ریت رامد 20 روپیه میشه اگر 10 روپیه خواه بود. این خو سر ما دا کابل یک گیریش 50 روپیه 30 روپیه سودا میکنه. بس خو اینجا خورزان است دیگه کابلی مردم ارزان میگیرن اونجا قیمت سودا میکنین. حالا دو هم چلسه نه؟ چلس دیگه. باز امسال باز می چطور است پالک حاصلش خوب است یا نه؟ حاصل زیاد خیلی مردم کشته است دیگه. زمین خواستخورت است؟ زمین اسخازی است. دیقان است؟ دیقان است ما. باز دیقانی را چقدر برات میده؟ دیقانی که سم نیم است ما. نیم است ما درش نیم است ما. یعنی گندم باشه پالک باشه گلپی باشه میرش نیم است. نیم است. و دیگه بچه‌ای است یا شاگرد است که کار میکنه؟ دیگه تو بگو که امی 2 تا بچه هم است اونمو 2 تا. کدام شوخ است اگر شوخ کدام؟ شوخ اونم آخر است. اونم آخر شوخ است. تو باش که دزوان گپ زیاد شوخ است یعنی در خانه شوخ است که تو شوخی میکنی؟ در کل جای شوخ است. تو رو به احترامی نمیکنه؟ مر احترام داره. و کسی که به جای گپ بزنه باسو چی میکنه؟ تو بگو چی گپ به جای میذاره که ما بریم پرسان کنیم از پیش؟ نه خو علی تو است که یک آدم چټیات بوګه بس کې شو تو چیز کې چټیا دیگه ماشاءالله پرسان آرزو کدی بره روسی بچا داره برو که بچا داره دیگه خیر خوردش است خورد که او بغل دیگه است بچی خورد یا خوردش اون نمیگه که روسی کو بره این شلس میگه زود برام بکو این تا شلاق است حالا چرا نگفتی که چرا شلس دی چی خاطر گفتم که پیسه پیدا کو که این دختر پاشاره بد میکن که جیب دگ بود برای کسی که پیش دی
ارکامی میدید چی میگه بچه؟ تو میگه راست میگه زن میخوای؟ والا خود میدردیم نه خو که عادی تو از مجبوری دیگه نمیبینی که پالک میزنی. خالی پالک دیگه مثال پالک هم چینه که مفاد نکره که تو زن میگی. نه داران خو چټی لګاسیم دش کار میکنیم تو میکنیم دیگه چی کار کنیم؟ خسر خیلا باشه که پیسه میخواد. بس هر چقدر تلبیس باش برابر خا کنیم بالی دست. نه آره پدر خو برابر کردن میتونه خودش تو میکنی. خودم خواری خودم میکنم که نشد بیادر خود. کدام بیادر زیاد دوست داری؟ این است نه بیادر من. خب حتما وعده داده که دیگه بردار سی. داده سا گفتاد برات میکنم. تو این دارسید با چند نفر خبر میکنی؟ چقدر که اندو عالم بود دوستم کلگیش میتلی. دیگه مردم خبر نمیکنی؟ تو گاونده ما خو بیزو می که عروسی شمس‌الدین حسین به که بریم برجانش که پلاویش بخوریم. عروسی شمس‌الدین از بیاد دیگه در لاسپیکر خو اعلان نمیکنی؟ نه رو خرای میکنیم برای کار کو یگان چیزی برای ما بگو خاطره جالب یگان شعر بگو ما پدر تو عذر میکنیم که یک چی کنه بردار چی کنه صحیح والا شعر یاد نداریم دیگه ای چی که یاد داری بگو اون برای چی شعر میانم بیسا بایسیکل یاد داری بایسیکل یاد دارم کده موتور چی درستی کده موتور خوب است موتور خو یاد نداری نه موتور یاد ندارم رکشا چی درست رشکا خوب است او یاد داری نه صحیح که تو رو یاد داری خو موتور هم یاد داری دیگه موتور خو یگام گیر میری یاد ندارم اتومات یاد دارم من اول موتور میگیری ازن میگیری اول که موتور میگیری اول چی نه اول چی میکنی خو اول موتور میگیری ازن میگیری موتور میگیریم که پیسه پیدا کنیم بعضن خوبی روزانه کس نمیگروزانه موتور کی میگروزانه نه موتور خود میگروزانه صحیح شی بگیریم ته څنګه وروره دا په دوا د جوړه په خیر دا کاکا دی وای پلار دی وای دا سړی لک شوخ د څه شوخي کوي گزاره کوو نو شوخي ځای کې به شوخي کوو پوه شي په خبرو ځای کې چې خبرې وکړو نو دا خو وایي چې شوخي خو کې کومه شوخي ډېره کوي هغه کې د پلار خبره نه مني که څنګه د څه رقم شوخي کوي پلار خبره چې څوک ونه مني پوه شي بیا هغه خو شی هم نه ده اوله پلار د مور د پوه شي مشرانو نه داسې نه ده یا حتما کوم شوخي به تا نه لیدلي ځکه درته په غوسه هم دې زوی یم نو کېدی شي ماشومتوب کې مې شوخي کړې اوس خو تر اوسه مې نه ده حتما دا هم شوخ پلار زوی یم که نه څنګه چې پلار شوخي هغسې زوی م راځي که نه که پلار یې ښه سړی پوه شي زوی م ښه سړی راځي نو څنګه د دې کار سره هغه سره روزګار سره ښایسته ژوند زندګي څنګه ده شکر ده پوه شي شکر ده او مصروف یې و ګزاره کې سږ کال هم څونه ګټه کړې څونه مفاد هم کړی تر اوسه پورې والا ادم دا نه مفاد هم کړی نه خو مصروف یې پکې پوه شي دومره کېږي پوه شي زموږ د ګېډې کېږي د دې نه زیاتېږي په دې چې وچکالي ده دې ځای کې وچکالي ده نو دلته یوازې دغه پالک هم کرلی که نور چی هم شته پالک خو څه کال مو وکرل پالک څه کال په دې وکرل چې کلین تخم را نغله وروسته راغله هغه په سینه شو بیا هم پرېښوده دا پالک وکرل پالک نشته بزغلی هم اچولی د پیازو هغه ځای کې هغه پټی بیا بزغلی هم اچولی هغې کې بیا پیاز کړو یعنې دغه پیاز او پالک دغه شیان دي نور خو شی نشته نه نور غنم کړو نور غنم ده نور غنم ده غنم حاصل دلته څنګه ده ښه ده فضل د خدای ښه ده و تاسې غنم کرلی یو فصل یو فصل غنم یو فصل هم واخیسته بل فصل هم کرلی که نه نه اوس هم نه دی کرلی وتر هم نیولی ده چې کله وتر راغله بیا وتر کې کرو قدرمن لیدونکو سرخرود ولسوالۍ مو ولیده په سرخرود ولسوالۍ کې مو د کلي ولس خلکو سره خبرې وکړې نو خدای دې وکړي چې سرخرود ولسوالۍ مو خوښه شوې وي او کلي ولس خپرونه مو په سرخرود ولسوالۍ کې چمتو کړې وه ومو غوښتل چې البته په سرخرود ولسوالۍ کې هغه تاریخي بڼ یا هغه تاریخي باغ ته هم ورشو چې هغه تقریبا د 1.5 کالو څخه زیات تاریخي قدامت لري خو ونه تولیدلو هلته راته اجازه را نه کړل شوه نو هلته ډېر تاریخي باغونه هم دي چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه څخه مخکې ځینو پاچاهانو هلته باغونه جوړ کړي وو نو چې ډېرې تاریخي غټې ونې پکې وي خو چېرته هلته اجازه را نه کړل شوه نور نو تاسو په الله سپارم تر بیا چې زه ستاسو خدمت حاضرېږم په بله ولسوالۍ کې او همدارنګه په بله کلي ولس خپرونه کې په الله سپارم خوشحاله اوسېږئ په مخه الله مو مرسته ښې شېبې ولرئ